سلامونه او ښې چارې ملګرو. تاسو خو به د مفکورې له نوم سره ښایي اشنا یئ. دا په پېښور کې یوه څېړنیزه اداره ده. هلته لیکوالان، پوهان او څېړنکاران په بېلابېلو موضوعاتو لیکنې کوي، څېړنې کوي، تحقیق کوي او بیا هغه په کتابي شکل کې مخته راوړي. دا اوس موږ خبرېږو چې مفکورې د رڼا بڼ په نوم د ماشومانو لپاره په ځانګړې توګه یوه رساله یا د یوې مجلې چاپول پیل کړي دي او هغه دا کار ور له مخه لګیا دی کېږي. نو دې ته زما په شمول زه ګورم په دې ټولنیزه میډیا هم ډېری ملګري خوشحاله دي او دا ځکه چې پوهان وایي چې هغه ماشوم په ژوند کې ډېر تکړه خیجي، کامیابه ژوند لرلی شي چې هغه په خپله ژبه لیک لوست زده کړي، خپله ژبه وپېژني، خپل کلتور وپېژني. نو زما ډېره هیله ده چې د مفکورې دا هڅه چې دا د رڼا بڼ چاپول دي، دا به زموږ پښتنو ماشومانو ته د هغوی د سالمې روزنې په کولو کې ډېره ګټه ورسوي. نو د مفکورې مشرتابه ته، دغلته کار کوونکو ټولو ملګرو ته زما ډېر سلام او احترام او زه په دې هیله یم چې دوی به دا خپل کارونه لا هم په ډېره ښه طریقه مخته یوسي. مننه. کور ودان.